پاکستاني ملیشې د افغانستان پر خاوره د هلمند ولایت یو شمېر ولسوالیو ته رادننه شوي دي او پر تاسیساتو جوړولو یې کار پیل کړی دی، خو د هلمند ولایت د ځایي ولسونو د پاڅون په نتیجه کې دوی بیرته په شا تمبول شوي دي او ځینې مهمات هم ترې پاتې دي. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درونو کتونکو که چېرې تاسو زموږ چینل ته نوي راغلي یاست نو د مهربانۍ له مخې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. وړمه ورځ پاکستاني ملیشې چې په سپکو او درنو وسلو سمبال وې د هلمند ولایت ته راننوتل او د افغانستان په خاوره یې د تاسیساتو جوړول او د وسلو او مهماتو ځای پر ځای کول پیل کړل چې ناببره د ولسي وګړو له سخت غبرګون او پاڅون سره مخامخ شول. په ټولنیزو رسنیو کې د خپره شوي ویډیو کې ښکاري چې د هلمند ولایت ځایي اوسیدونکي د پاکستان پر ټانګونو او د دوی پر پوځي عسکرو باندې برید کړی دی او هغه یې د کڼو او لوټ په ګزارونو ویشتلو سره له هلمند ولایت څخه په تېښته بریالي کړي دي. په تصویرونو کې ښکاري چې ګڼ شمېر خلک د هلمند په دښتو کې راغونډ شوي دي او د پاکستاني ځواکونو د پرمختګ مخه نیسي او دوی په شا تمبوي. د هلمند ولایتي چارواکو تر اوسه د دې پیښې په هکله څه نه دي ویلي. د هلمند امنیه قومندانۍ د مطبوعاتو امیر لومړی څارن محمد زمان همدرد وایي د هلمند ولایت د سنګین، نهر سراج او نوې ولسوالیو کې په مخامخ جګړه کې د وسلوالو طالبانو 7 کسان وژل شوي او 6 تنه نور زخمیان شوي دي. همدرد وایي طالبانو پلان درلود چې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو مخکې هدف ته تر رسیدو د افغان امنیتي ځواکونو لخوا د وسلوالو پلانونه شنډ شوي دي. خو په دې راپور کې دا نه دی ویل شوي چې آیا د پاکستان ملیشې د هلمند ولایت ته رادننه شوي دي او که نه، خو ځایي خلک وایي زیات شمېر پاکستاني ملیشې د هلمند پر ولایت باندې د برید کولو لپاره آماده وې او د هلمند د ځینو ولسوالیو ځینې برخې هم تر خپلې ولکې لاندې راوستلې وې چې د ولسي پاڅون کوونکو له سخت پاڅون او غبرګون سره مخامخ شول او په پایله کې بیرته شاتګ ته اړ شول.